الا به پی در کوم چې دا مور او پلار مې پی وسکي او یا الله مور او پلار مې اودو چې سبا رڼا وختل او مور او پلار مې ویښ شو هغې باندې مې پی اسکول اله مې بچو له پی ورکړو یا الله که دا عمل مې خالص تا د رضا دپاره کړی او دا بچی مې په خپو کې لوړغېدل او ما د مور او پلار دا خیال ساتلی یا الله که دا مې خالص تا د رضا دپاره کړی یا الله مونږ ته نجات راکړي وی ګټ لږ وخوځېده لږه لار پکې وشوله په ګټ کې چې کم عمل خالص د الله د رضا دپاره یې د هغې دومره طاقت یې ګټ لږ وخوځېده چې وخوځېد ګټ نو هغه بل وی یا الله تا ته علم دی او بل چاته پته نشته دی زما د تره لور و هغه ډېره حسینه وه زما ورسره ډېر محبت و ما یو ورځ د هغې نه د ګناه مطالبه وکړله نو هغې ما ته وی چې 100 دینار مال راکه بیا به دې مطالبه پوره کم ما مزدوري کوله 100 دینار مې وګټل چې 100 دینار مې برابر کړه نو خپلې تره لور ته مې حواله کړه جاغې ته مې اوس اما سره د ګناه مطالبه مې ته وکړله هغې وی ټیک ده بس چې وی ما د ګناه اراده وکړله او ګناه مې کوله نو د تره لور راته وی اتق الله ولا تفتح الخاتمه د الله نه ویریږه او دا مهر مه کولاوه د الله نه ویریږه د الله نه ویریږه د الله نه ویریږه یا الله چې څنګه مې ستا نوم واورېد چې اتق الله د الله نه ویریږه نو یا الله په حق ځای مې د ګناه اراده بدل کړله او ګناه مې ونه کړله اتق الله د الله نه ویریږه دا ډېر دروند آواز دی اتق الله ولا تفتح الخاتم زما مهر مه کولاوه او د الله نه ویریږه الله له به څه جواب ورکوې د الله نه ویریږه علما وایي دا خرور و دور فساد طرف ته روان پخواني دور کې به د صحابه د قاضي سره یو عالم ناس چې کله به قاضي فیصله کوله نو قاضي ته به وی اتق الله د الله نه ویریږه نو چې قاضي فیصله وری په دې ټیم کې ورته یو عالم غږ ورکړي چې اتق الله الله نه ویریږه ګوره یو بل عدالت را روان دی هلته به په تا بیا فیصلې کیږي ګوره دا قاضي به بیا د حق خلاف فیصله وکړي چې د سره یو عالم ناست دی او دته ټیم په ټیم وی چې اتق الله د الله نه ویریږه چې دا اواز قاضي ته کېدی دا مشر ته کېدی یقین وکړه چې یوه فیصله به بیا د شریعت خلاف نه کېدل وی یا الله چې څنګه هغې دا ووي یا الله ما د ګناه نه توبه ویستله یا الله که دا ګناه مې خالص تا د یرې نه پرېښي نو یا الله مونږ ته لار کوله وکړي وی هغه ګټ لږ ښه وڅنډېده لږه لار نوره کوله وشوله هغه دریم وی یا الله زه خو یو تاجر ومه زما سره یو کس مزدوري وکړله امانه چې مزدوري را سره وکړله ما نه خپله مزدوري غوښته ما وله ورکوله د څه وجې باندې هغه پرېښودله نو هغه مزدوري چې وه هغه غله وه ما ورله هغه کرله هغه غله خو لاړ ما ته مزدوري پرېښودله هغه مزدوري چې وه هغه غله وه ما ورله هغه کرل د هغې نه فصلونه جوړ شو او هغه مزدوري د هغه غټېدله د بیزو د غواګانو کنډکې ته جوړې شو دا د حقې کس هغه مزدوري وه وی ډېره موده پس هغه کس راغی ما ورته وی څه کوې وی ما ته وی چې په هغې خپله مزدورۍ پسې راغلی وی ما ورته هغه د بیزو د غواګانو کنډکې په مخه کړې چې دا بوزه اما ته وی ته ما پورې ټوکې کوې مې ټوکې نه کومه وی چې زما مزدوري خو لږه غونته غله وه بس هغه راکه مینت ته لاړلې او هغه غله دې ما چلوله دا دومره کنډکې چې دي دا ستا ټول مال وی یا الله هغه ټولې کنډکې د مخه کړې او روان شو یا الله که دا مې خالص تا د رضا دپاره کړي هغه ته علم نو نو یا الله دا لار راته کوله وکړي وی هغه ګټ په کته ورغښتو 3 واړو ته لار کوله او شواره ووتل نو د اخلاص سره چې کم عمل کیږي
اپ دنیا کم لاری کولاوی او پا آخرت کی بدیم لاری کولاوی چری بدی لار بند نشی نو چې هر عمل کو دا خالص دا اللہ دا رضا دا پارا کو دا مونږ ته پته نشته دی که مونږ ته پته ولګېدله چې مونږ او تاسو بیبي له په بازار کې جوړه الو که نه دا جوړه خو به هسې مونږ الو د بیبي مطالبه پوره کوو خو چې کله پیسې ورکوي وای د دې بیبي حق الله زما سره تړلی دی او دا زما ذمہداري ده دا زه د الله یو حکم ژوندی کوم په دې الله تعالی اجر درکوي په دې الله تعالی اجر درکوي چې کله په دې نیت پلار له پیزار اله په دې نیت چې نفقه الله په ما پرس کړي دا عبادت دی دا عبادت دی مور له کپڑے اله په دې نیت چې د دې نفقه او د دې جامه پیزار الله په ما لازم کړي دي دا زه د الله یو حکم ژوندی کوم نو دا عبادت دی نو مونږ ډېر عملونه کوو خو نیت ورسره نه کوو انما الاعمال بالنیات دا عملونو دار و مدار ټول په نیتونو دی مونږ د ورځې څومره کسان جنازو له ځو که نه ځو جنازې له هرې جنازې له ځو خو مونږ یوه ورځ نیت دا نه دی کړی مونږ چې حاضري کوو یاره دی راغلی او زه به ځمه دی زمونږ غم له راغلی او د ده جنازې له به زه ځمه او دی راغلی و او خلق به بیا وایي چې دی رانغی نو زه حاضري کوم چې خلق مې ویني نو څومره لوی عمل مونږ وکړو خو چې نیت هم دغه دی هېڅ راته میلاو نه شول حدیث مبارک کے راضی چی سوک جنازہ دا خالص دا اللہ دا رضا پارا مڑے وشو تا جنازی لروانی گی وی دا مسلمان پا مسلمان حقو ندی آخر حق دا دے واتباع الجنائز چی دا جنازی تبا حاضری کئی نو دا مسلمان پا مسلمان حق دے زد اللہ یو حکم جوندے کوم دا کور اوتلم و جنازی للا چې په دې نیت جنازې ته حاضر شوې نو چې څوک جنازه وکړي الله ورله یو قیرات اجر ورکوي یو قیرات اجر چې په دې نیت وکړي چې دا مسلمان او د مسلمان په مسلمان حق دی دا ما د الله یو حکم ژوندی که بس